بهتره دغه ده چې تاسو خپله وظیفه اجرا کړئ او زه خپله، او هغه څوک چې په خیر سره په تېښته دي هغه د خپله تېښته کوي، او هغه څوک چې راځي روزانه ملت ورته سترګې په لارو دی هغه خو موږ تاسو پوهېږي چې هغه بېخاره را روان دی، هغه څوک دی؟ هغه ولس دی او ګران طالبان دی. الله مو راته ژوندي خوشحاله سوکاله لره، خدای تعالی مو آرامه لره. ډېر خوشحاله یم چې تاسو په چاپېړه کې یم، همدلې تاسو سره ناست یم. دغه موضوع به زه تاسو ته ووایم. عسکر جانه خدای دې راوله، عسکر جانه خدای دې راوله. ټول ولس اسلامي نظام ته منتظر دی او ته هغو نه موږ ته ډېر د تا فامیل او د تا ژوند ډېر محترم دی، ځکه چې ته د موږ ورور یې، ته د موږ وطندار یې، ته د موږ د زړه سر یې. چې ته ژوندی وې د تا فامیل ارامه وي او اسلامي نظام وي، دا به غوړي لا غوړ شي، دا به خوشحالي دو چند شي. اما هغه څوک چې تا استعمالوي تا ته وایي چې نه که ته نه یې ډیموکراسي دې منځه ځي، جمهوریت دې منځه ځي. آیا دا جمهوریت تا په ټیکه اخیستی دی د دې اولادو نه؟ دا جمهوریت صرف د تا لپاره دی چې ته وجنګېږې، ما ووژنې او زه وجنګېږم د تا سره جنګ وکړم او دی ارامه ناست وي. لکه څه رقم چې 20 کاله امریکایانو د تا په خاوره کې ارام ناست وو، په تا باندې بیزونه د بګرام، په تا باندې سفارت، په تا باندې سکاټ میلر او په تا باندې ټرامپ او اوباما او بوش ساته، همدا رقم په تا باندې دا خلک ځانونه هم ساتي. نن هغه څوک چې په خپله باندې ناکام د امریکا په څاپېړو ووهل ویشړل، هغه تا ته وایي چې نه دفاع راسته وکړه، ورته مهرباني وکړه، ولس نه غواړي. دغه جنګ چې تپل شوی و امریکا په موږ باندې همدی په ذریعه د همدی په واسطه تپل شوی و، ځکه دی غلامان. زه به لینک تاسو ته واچوم، نن بهتره ده زه تاسو نه د خبرې واورم. ولې یو خواهش ده چې کوم چې لایف نه غوندې شعر کې پرېږده چې د امریکا سره موډه زول امریکا هم وشړله د غلامانو اندیزیب سي. هغه څوک چې ملت ولس ته ژمن دی او د همدغه ولس بچی دی، هغه نر غوندې راځي د ولس سره به یو ځای کېږي، ځکه دا خاوره د هغو ده. دا د هغو غلامانو نه ده چې 2 پاسپورټ یې په جیب کې دي او چغې وایي چې زه د تاسو بابا یم، یا معاون اول یم، یا معاون 2 یم، یا سر وهم سنګر نیسم، سر د ما وهي د ما کور راست که نیسي. او د چا په واسطه؟ د تا په واسطه. الله دې راته وساته عسکر وروره، شکر دی چې راځې ورور دې ګوره په غېږ کې نیسي درته ژاړي. او ته م افغان هغو ته په ډېره خندا او په ډېره ښه روغبړ سره کوئ. آیا امریکایانو د تاسو سره داسې روغبړ کوه؟ امریکا به په څاپېړ وهلې، به لاس مه اچوه، تا به ورته وایي لاس مه اچوه، هغو به بیا وهلې، ورور دې رانیسي سر دې مچول کړي. وایي د زړه سره په خیر 3 میاشتې تاسو ته معاش نه ده درکړی، موږ خبر یو، ډوډۍ نه لرئ، اوبه نه لرئ، امریکا لاړه، ناټو لاړه، ایټالیا وتښوله، پرون د هرات نه ورونو د شپې منډه واخیسته، سهار یې زنګ وایي چې بای بای د هغو ځای نه. فکر وکړه چې دا خلک داسې دسکه ځي چې یو څوک د تا سره شپه نه تېروي او تا په خپله خاوره کې د مزدور په سترګو ګوري. قدر دې په ما دی، زه د تا قدر لرم عسکر وروره، ته د ما ورور یې، هغه د تا په قدر نه پوهېږي. کاشکې دا رقم چې یو څو کاله مخکې پوه شوی وای چې زه ورته ورونه یو چې د امریکایانو سټې ویستلی وای، بیا به یې خوند کړی وای. خو اوس هم وایي چې هر وخت د اوبو نه ونیسئ تازه ده. اوس هم چې ته پوه یې چې زه د تا ورور یم او ته د ما ورور یې، په دو ځای کې هېڅ ضرورت نشته چې څوک د ما او د تا په قات کې څه شی وکړي. زه به لینک تاسو ته واچوم. الله مو ژوندي لره، نن داسې په ځان ښه نه یم، تاسو کومک شئ را سره ښه. داسې نه چې کرونا یې مړ کېږي دا خبرې وکړي، جوړ روغ یم خو زه انسان یم، ستونه مې لږ خوږېږي، داسې یو څه ناڅه ښه نه یم. تاسو لایف شیر کړئ او زه به ریښه درته وایم دا د تاسو خادم، د تاسو مزدور او د تاسو ورور، منځ د یو د تاسو کمترینه انسان. زه به دغه لایف درته مخکې وړم، لینک مې په صفحه کې اچولی دی، نر غوندې راشئ، وغږېږئ، داسې وغږئ چې ولس څخه خوشحاله شي. باور وکړه ولس سخت خراب دی، داسې ده چې ورکې کړ بمبارد ولس شو، د منځه ولس لاړه. طالبان چې راوتلي دي واقعا درته وایم دغه کامیابي تنها د طالبانو نه ده، صحیح ده، طالبان هغه څوک و چې دغه رهبري دی وکړه،
یعنی په ختم د اشغال کې د ځانونه ډیر قربان کاوه د ولس نه سخته دفاع وکړه خو ولس ورسره همکار و نصرت د الله و طالبان مغرور نشي د خدا ایری ته وګوره که مغرور ما مغرور کیږي د نصرت الله در کړی دی دا تا په زور نه ده پیدا کړی ته انساني ما غوندې داسې وادي انساني د الله نصرت و د دغه ګلالي ولس کومک و چې نن دغه منار ته را رسېدلی چې ناټو تا ته په ګونډو ده امریکا په ګونډو ده خپله ورقه د ناکامۍ درته امضا کوي ځي دسکه دا داسې مفت افتخار نه ده د هر څوک چا ته نشي ورکولی دا الله درکړی ناټو څونه زور درلود څونه سلاح څونه پیسې بیا هم دا ناکامه شوله او د دوی سره څونه لوچکان د افغانستان یو ځای وو ملګري وو زنګ زه چاته نشم وهلی لینک په صفحه کې د لینک د لارې نه تاسو کولی شئ نر غوندې راشئ الله مو وساته زنګ منګ نشته د کوم مسنجر نه ده ولې داسې کوي ناځوانانو ناځواني مه کوئ که نه زنګ شه دغه راغلی جان افغانه د تا آپشن نه ورکوي او اسماعیل خان د تا مانتن نه ورکوي وینې دغه چلیپا چې ده